مصرف سي یوازې دغه پیسې دا پیسې ګرده مصرف سي یوازې دغه پیسې مصرف سي نیم افغانستان په پای کېږي. متاسفانه یوازې د مینو موسسې نه ټولې موسسې چې دي د هغه ځای څخه چې را روان دي دغه ډونر چې د پیسې را روان دي که د ډنمارک راځي که د کویت راځي که د سعودي سره راځي که د کاناډا سره راځي که خارجیان دي که داخلیان دي دغه ځای څخه خورد و برد پکې شروع دي چې دلته د خپل ځای ته راځي نو کشکې خو نیمې پیسې په کار لوېدلی نیمې پیسې هم په کار نه لوېدلی بلا داسې تنخواوې ځان ته ایښي $3000 $4000 $10,000 په کورینزنګانو کې سپریږي په هغه ښار کې چې هغه لوکس تعمیر هغه دوی ځان ته په کرایه نیولی ټول شیان یې داسې او چې د هر تفاهمنامه موږ امضا کوو پر دې مو ورسره دا وي چې تاسې څو بودیجه ده $4,00,000 وم وایي وایي دونه پیسې نه دي فقط $4,00,000 دي ښه نو څونه په دې $4,00,000 کې دا نو دوی پر موږ ډېر احسان وغورځوي فقط 10% موږ اداري مصرف ځینې اخو نورې ګرده مصرفو کنې خو 10 هم بیخي ډېر دي داسې موسسې شته 50% دا اداري مصارف څه ګرځي هغه بیا موږ ور جواب کوو اوس موږ د ځانه سره خپله یو فیصله کړې ده د اوچا سره ما خبره وکړه چې تاسو په دې دپاره یو اصول لرئ چې 2% یې باید هغه وایي یا موږ نه لرو نو بیا ما دغه سره هم خبره وکړه د ریاست الوزرا د مسؤل سره هم خبره وکړه چې دا باید دې سي نو بیا ما خپله د ځانه سره خپل په انډما کې وضع فیصله کړې ده چې تر 15% باید اداري مصارف واخلي ځات تر که خارجي موسسه وه تر 10 خو بیخي باید بالا وانخلي او داخلي بیا تر 25% باید وانخلي مشکل دا دی چې شی په مصرف نه رسېږي بس خلک یې سره وړي